فراه کې د 14 میلیونه افغانیو په لګښت د زیږون ودانۍ جوړه شوه. د فراه ولایت په 200 بستریز ولایتي روغتون کې د 14 میلیونه افغانیو په لګښت د زیږون 2 پوړیزه ودانۍ جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د یادې ودانۍ د ګټې اخیستنې په مراسمو کې د یاد ولایت د عامې روغتیا رئیس احسان الله شاکر ویلي چې دغه ودانۍ د یونیسیار موسسې په مالي ملاتړ د 14 میلیونه افغانیو په لګښت جوړه او ګټې اخیستنې ته سپارل شوي. نوموړي همدارنګه زیاته کړه چې تر دې وړاندې د زیږون څانګې ناروغان د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله یو شمېر نورو ستونزو سره مخ وو چې د دې ودانۍ په جوړېدو سره به یې ډېرې ستونزې هوارې شي. له ملتیا مو نړۍ مننه، ښه وخت ولرئ.